حاجی سلام علیکم. وعلیکم السلام. راورسېدې جانانه راځه کېنه هلته. نه کنه نو زه خو کېناستو نه یم راغلی، زه خو کار له راغلی یم. ما چې په وخت ځان ډیوټۍ له ورسو. شاباش بچو، کوم سړی چې د وخت پابندي کوي نو هغه همیشه کامیاب وي. ته بس ټیک ته استاد یو لیکته جوړې راته راوړه که نه چې بس ګنجې پیو ما بخیر په تېرې کړم چې بس په مخه یې ته بېغمه کړم. و جانانه او زما ساده جانانه، ما ته څه خټو لوټو له خو نه راغوښتې، کار در باندې زده کوم. اول به ما ته ګورې چې زه څه کوم. ښه او ګور ما ته داسې مه ګوره، لاندې ګوره. اول به ناپ اخلې، بیا به کپړه کټ کې او بیا به په ماشین باندې ګنډې. پوه شوې؟ دا څه دومره ګرانه خبره خو نه ده استاد. اخر لسم پاس یم او زما غوندې تعلیم یافته سړي چې څه کړی بیا ولې کټ په داسې ختمېږي. و بچو د دې دا مطلب خو نه دی ګنې چې لسم جومات دې پاس کو د دنیا ټول کارونه دې زده کړل. فلحال ته داسې وکړه بچو چې دا کمیس واخله او دې ته دا بټنې ولګوه. ټیک شو. ما له راکړه یوه دلته سم ګوره، یوه دلته او دوه به یې لستوڼو کې واچوې. ټیک شو. پوه شوې؟ ټیک شو. دا والا بوټ او دا ستنه. ټیک شو. او هلته دیوال ته ډډه ولګه. تا دا رډو سره به کښېنم. خیر ښه دا ډډو سره کښېنم، ښه په ارام هلته کښېنم. ټیک دی. او د ریډو لم ټک ورکړه. ښه به ټیک ده. دا ولې نه غږېږي؟ بجلی نشته څه؟ تا وې ټک ولې ورکړه ما ول ټک ورکړو که نه. یاره ته عجیبه سړی، ما درته وایي چې دا ریډو ولګوه. ریډو لګوم. ولګېد کار هم کوه او سندرې مه وایه. السلام علیکم ګل خان استاد. وعلیکم السلام خان، په خیرونو په خیرونو. بخیر. هلکه جانانه پاسې کوئ خان ته بینچ کېږده. خان سلام علیکم. وعلیکم السلام. کینه بچو بردش ته کی بنو ګل خان استاد څنګه دی؟ ښه یم خان. شاګرد جوړدان له پیدا کو. او خان ما وایي چې کار به مې زده کړي او کله کله ځم خوب بدله ښار ته ځم نو دوکان به مې بند و چې دوکان پرانیستی خان نو ګاډ به واپس مې. هلکه دا د تازهدین زوی نه دی؟ او خان زمان ته شک دی. هلکه پلار دې څنګه دی؟ ښه دی؟ نن سبا ډوکاري نه دا جوړه خو نه دی؟ نه خان روغمک دی. ښه خان دا راته وایه چای به کمیس کې تورې او که شنې؟ نه مهرباني چای مې څښلی. هلکه ګلید دا کپړه استاد ته ورکړه. همدا خبره ما هم کوله خان. دا ولې استاد؟ ډېره ګل خان استاد دا کپړه چا د بهر نه راستولې ده نو ما یو جوړه وباله وګڼې یو داسې د فینش په وکړ یو خړی مې دی یو جوړه به هغه له وګڼې. ډېره ښه ده خان. والله خان ډېره ښایسته کپړه ده. همدا خبره ما هم خان ته کوله چې ډېره ښایسته کپړه ده. نه خو سره شته که نه؟ ډېره ښه ده خان چې تیارې شي ضرور به رسي. ښه ګوره خواري ورسره ډېره وکړه. قیمتي کپړه ده که نه؟ همدا خبره در تمام کولی استاد. شغلې شه اجازت دی. په مخم خان په مخم خان. السلام علیکم. هلکه جانانه یا جانانه استاد هغه بټنې دې واچولې او که نه؟ یاره استاد ته وګوره چې په دې ستن کې سورې مې شته او که نه؟ وګوره صداقه دا څه دی؟ خواشي غټ پټ سوری دی پکې. تا دا ډوکاري نه وال پاړ دی هسې خطا ده. هسې استاد ګورې هغه پخوانی ستنې لاړې روکې شوې. دا والا پخوانی ستنې ورکې شوې. مې راغلې د جانانه یا لکه چپ شه که نه ریډو خو لګېدلی دی که نه؟ اپوي نه پوي څه شوی؟ تا تارن په کوچ استاد خود مې راغلې د جانانه چې درته لیکلي دي بسم الله خدایه ته پکې برکت واچوې خدایا تور تیار خود مې راغلې د جانانه یا لکه چپ کېږي او که نه؟ ولې چپ کېږي کار کوه کار
Jadi kudiri, kudiri jarmego, natanoi kudiri Jadi kudiri, kudiri jarmego, natanoi kudiri तो गुरा सिंह तने मोला गोला ठीक दा मेरा कुछ अच्छा Ustaz, most ترایم پکې واچوله ښه کېده خذ کلی او کنه تا ته څه پته وه تاسو خو د کټوۍ سمسای نه نوزګارېږئ دنیا کوم ځای ته ورسېده او تاسو د کلي زنانه چې کوم ځای وئ همالته یئ ښه نو څه وایي اخبار وئ چې زنانه اوس جازونه هم چلولی شي وا دې ورېده ما مې اورېدل او تاسو له چې پیاز وروړو که نه نو هغې ته هم جاړئ بیخ موزه خو دا بیخ مې ولې وباسې تا باندې څه چلو شو مړه تا ته نه وایم دا وګوره ډوګو منځېږي نه نو خیر یې ولیکې خو کینچي راواله او د سر نه یې دا د وشتو دا جال یې کټ کړه څه چل دی نن خو دې ډېر سینګار نه ضرورت کړی دی ښه اوس به سر هم نه ګمنځوم پوره 10 ورځې پس خو ما ته وخت میلاو شو چې زه سر ګمنځ کړم هاي څومره ښایسته زلفې دې لاړې د ویښتو نه دې د لوګو وهلو تنسته جوړه شوه هنې داسې کله نه کله تور رنګ ورکوه که نه عمر خو یې دومره نه دی مړې دا ته لګي چې ټوله ورځ د بریتو ته تور رنګ نیولې ښه رښتیا هغه اچنې مې سهار راسې نیولې څه شو وختي راغلی 20 روپۍ راکړه خبر اوس د سلو لور ته ورسېده دا خو به ډېره ګرانه شي زه خو وایم چې دې زوی له دې چېرته ښه غوندې نوکري وګوره یعنې ټوله ورځ به همدقسې په کوڅو کې سپي جنګول چرګان جنګول او کونترې الوزول کوي او د خلکو شر به راله پورته راوړي او که نه دا نوکری په لارو کې پرتې دي چې په پلیټ کې وله راوړم ورته یم چې هو واله زویه دا نوکري مړه ټول عمر دې په پولیس کې نوکري کړې ده ډېر شی لوی لوی افسران به دې واقف وي خو چاته زاري مینت وکړه جړه فریاد وکړه چاته که نه لاړې هغه وخت دی اوس سپایي چې دی که نه سپایي هم لسم پاس برتې کېږي خو داسې چل به کوو نو هغه رابعه څه شو دننه کوټه کې ده کتابونه یې راغستي سبق وایي ته زما څادر راکړه زه لږ بار ته ځم ښه